د ژوند لار. سمسور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله، د حسن دی هر وخت اوري باران رسول الله، باران رسول الله. سمسور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله، د حسن دی هر وخت اوري باران رسول الله، باران رسول الله. د وخت دی د هجر په دردونو مبتلا یم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، نفس دوه مهم صفتونه لري. یو دا چې هغه خوندونه او شهوتونه خوښوي، او بل دا چې له طاعت او عبادت کولو څخه سرغړونه کوي. نو باید په مقابل کې مجاهده په همدې اساس باندې وشي. امام شاه ولی الله رحمه الله په خپل کتاب کې حجت الله البالغه کې لیکي، په دې پوه شه چې نفس د شهوتونو په پیروي باندې عادت شوی دی. نو کوم شی چې په کوم شي باندې عادت شي هغه همیش خوښوي، پرته له هغه نفس چې د ایمان په رڼا باندې رڼا شوی وي. نو باید چې مؤمن د خپل عمر په اوږدو کې همیش د الله د رڼا لاسته راوړلو په واسطه د خپل ځان په مجاهده کې مشغول وي. او هر کله چې کومه نفسانی غوښتنه را پیدا کیږي، باید چې الله رب العزت ته پناه یوسي، د الله عظمت او هغه ثوابونه را په یاد کړي چې منونکو بندگانو ته یې تیار کړي دي. همداراز هغه عذابونه دې را په یاد کړي چې نافرمانه خلکو ته تیار شوي دي. امام عبدالقادر جیلانی په خپل کتاب کې الغنیه لطالبی طریق الحق په دې کې لیکي، باید چې بنده د خپل ځان سره سخته محاربه وکړي، په پټه او ښکاره سره یې په مقابل کې سخته مجاهده وکړي، او په دغه مقابله او مجاهده کې باید هیڅ کوتاهي ونه کړي، تر دې چې په دې لاره کې خپل نهایي کوشش وکړي. همداراز بنده باید وپوهیږي چې دی په یو لوی جهاد کې قرار لري، نو باید چې ستړی نشي، او که ستړی شي نو بیا به یې ځای دوزخ وي. د شیطان آرزو او هیله به پوره کړي او هغه به ورباندې غالبه شي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په دې کې لیکي، ستا نفس د څاروي په څیر مهار کولو ته اړتیا لري، او دې کار ته په 3 شیانو غاړه ږدي. لومړی له شهوت څخه منع کول، ځکه چې ناتابع سورلۍ هله نرمیږي کله چې علف او ګیا کمه کړي. دویم دروند پیټی ورباندې بارول، او پر ځان باندې پیټی بارول د عبادتونو ادا کول دي. دریم د هغې په اصلاح کې له الله رب العزت څخه مرسته او توفیق غوښتل، او داسې زاری ورته کول چې الله
زما نفس خو په بدی باندې امر کوي نو ته مې د خپلې مهرباني له مخې د هغې په مقابله کې مرسته وکړي لکه څرنګه چې الله رب العزت له حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام څخه حکایت کوي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي بېشکه چې نفس په بدی باندې امر کوونکی دی مګر کله چې الله را باندې مهرباني وکړي نو بیا به بدي ونه کړي نو له ځان او شیطان سره مجاهده نو له ځان او شیطان سره جهاد د همیش لپاره وي چې د انسان ټول عمر نیسي او تر څو یې چې روح نوي قبض شوی تر هغه وخته پورې په دې جهاد باندې مکلف دی الله رب العزت فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت کوه د خپل پالونکي تر هغې پورې چې تا ته یقین یعنی مرګ راشي امام عبدالقادر جیلانی بیا هم په خپل کتاب کې الغنیه لطالبی طریق الحق کې لیکي له یقین څخه مراد مرګ او له پالونکي سره ملاقات دی او عبادت کول د شیطان او نفس په مخالفت باندې کیږي تر څو چې ته د شیطان او د خپل نفس مخالفت ونه کړي ته د الله رب العزت عبادت نشي کولی د نفس په مجاهده کې باید د هغې له شر څخه په الله باندې پناه غوښتلو ته هم پاملرنه وکړو لکه څرنګه چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د حاجت د خطبې په ترڅ کې نقل شوي چې محمد رسول الله وفرمایل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا او په الله باندې پناه غواړو له شر د ځانونو او له خپلو بدو عملونو څخه دویم د شیطان سره جهاد الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت اسراء کې فرمایي قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا شیطان وویل تا خو په ما باندې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام بهتر وګرځولو نو که ما ته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړي د هغه زوزات او د هغه اولاده به بېلارې کړم د هغوی بیخ به وباسم او راڅخه به پاتې نشي مګر لږ له هغوی څخه الله رب العزت ورته څه فرمایي قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا زه تا ته د اولې شپېلۍ پورې مهلت دی هر چا چې له دوی څخه ستا پیروي وکړه نو ستاسې او د هغوی ټولو لپاره دوزخ پوره سزا ده واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الله ورته وایي څومره دې چې توان وي دوی راګیر کړه او ویې هڅوه فساد ته په بلنه او آواز خپل سره او د هغوی د مقابلې لپاره خپل سواره او پیاده لښکر راولېږه له دوی سره په مالونو او اولادونو کې شریک شه دوی ته وعدې ورکړه او شیطان دوی ته وعده نه ورکوي مګر د دوکې او فریب بېشکه زما پر خاصو بندگانو تا ته هیڅ غلبه نشته ستا رب ای پیغمبره د خالصو بندگانو لپاره کافي دی چې هغوی له شیطان څخه وساتي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د الله رب العزت د دې قول په تفسیر کې وایي واستفزز من استطعت منهم بصوتک كل داع دعا الى معصیة الله عز وجل مراد ورڅخه هر هغه بلونکی دی چې د الله نافرمانی ته بلنه کوي او امام مجاهد رحمه الله وایي مراد ورڅخه عباسیات او سندرې دي او د انسان سره په مال کې د شیطان د مشارکت یو شکل دا دی چې په حرامه طریقه یې لاسته راوړي سود پکې وکړي او د ګناه په کارونو او حرامو لارو کې ولګوي په اولاد کې د شیطان مشارکت ځینې شکلونه دا دي چې انسان خپل اولاد په غیر شرعي طریقه باندې وزیږوي
د اولاد په نومولو کې شریعت ته ونه ګوري او شرکي نوم ورباندې کیږدي، خپل اولاد ووژني او یا هغه بې له اسلام څخه پر بله لار باندې روان کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت اعراف کې فرمایي قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شیطان وویل په هغه څه چې زه دې ګمراه کړم قسم کوم چې خامخا به انسانانو ته ستا په سمه لار کې کینم، دوی ته به له وړاندې وروسته ښي او چپ ټولو اړخونو څخه د بېلارې کولو په خاطر راتګ کوم چې بیا به ته له دوی څخه زیاتره شکرګزار ونه وینې. د نسایي حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان انسان ته د خیر په مختلفو لارو کې کینی. لومړی ورته اسلام ته د داخلیدلو په لار کې کینی او ورته وایي آیا ته مسلمانېږې، خپل دین او د پلارانو دین دې پرېږدې، نو انسان د هغه نافرمانی وکړي او مسلمان شي او بیا ورته د هجرت کولو په لار کې کینی. نو ورته وایي آیا ته هجرت کوې، خپله ځمکه او فضا دې پرېږدې، نو هغه یې خبره ونه مني او هجرت وکړي. بیا ورته د جهاد په لاره کې ناست وي، ورته وایي آیا ته جهاد کوې، حال دا چې هغه د ځان او مال تلف کېدل دي، که ته جهاد او جنگ وکړې، یعنی د کافرانو په ضد وجنګېږې، نو ته به ووژل شي، ښځه به دې نور خلک په نکاح کړي او مال به دې وویشل شي، نو هغه یې نافرمانی وکړي او جهاد وکړي. بیا محمد رسول الله وفرمایل څوک چې داسې وکړي، یعنی د شیطان خبرې ونه مني او مړ شي، نو په الله باندې حق دی چې جنت ته داخل کړي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې شیطان سره جهاد وکړو. هر هغه څه چې شیطان موږ ته ښایسته کوي د هغې مخالفت وکړو او خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او اوامرو په رڼا کې تیر کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه ملیار به هغه ورځ کې محمد محمد وایم، محمد محمد وایم، چې ټول وي د عمل وي میزان رسول الله. سمسور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله، د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله. سمسور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله، د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله، باران رسول الله. د وخت دې د هجر په دردونو مبتلا یم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. شیطان د انسان داسې دښمن دی چې تل ورسره موجود وي او ورته د کمین نیولو په حال کې وي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم. شیطان د انسان په نفس کې د وینې په څیر حرکت او جریان لري. او د حسن بصري نه پوښتنه کیږي آیا شیطان ویده کیږي؟ حسن بصري مسکی کیږي او ورته وایي که ویده کیدی نو موږ به ورڅخه آرام کړی وی. امام غزالی په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنت کې لیکي ای مسلمانه، شیطان ستا په دښمني باندې په فطري توګه پیدا شوی او همیش در سره دښمني کوي، شپه او ورځ په هر ساعت او په هره لحظه کې ستا طرف ته غشي ولي. نو باید ته ورڅخه غافله نشي او کله چې ته د کوم خیر او نیکی کار کوي نو د هغه دښمني لا پسې زیاتیږي. که فرض کړې ته د الله تعالی دین ته د خلکو رابللو په دنده کې مشغول شي، نو د دې به دا معنا وي چې ته راولاړ شوې د شیطان مقابلې ته د خپله ملا کلکه وتړله، نو هغه هم ستا په مقابل کې خپله ملا تړي تر څو دې له دې کار څخه وباسي.
شیطان خو هغه څوک هم په آرام سره نه پرېږدي څوک چې خپل ملګری وي او کفر او شرک ورسره منلی وي نو هغه څوک به څنګه پرېږدي چې د الله تعالی په عبادت او د علم په زده کړه کې کوشش کوي نو حتمی ده چې له دغسې خلکو سره خاصه دښمني لري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته وویل شو چې یهود دا ګمان کوي چې هغوی ته په لمانځه کې وسوسې نه ورځي. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل شیطان به په خراب زړه باندې څه وکړي. همدارنګه علامه ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الوابل الصیب من الکلم الطیب کې د شیخ الاسلام خبرې رانقلی. شیخ الاسلام وایي د خلکو د زړونو مثال په شان د دریو کورونو دی. اول د پادشاه کور چې خزانې او جواهر لري، دویم د مرئی او د غلام کور چې د هغه د توان برابر خزانې پکې موجودې دي، دریم خالی کور چې هیڅ نه لري. نو کله چې غل راشي له کم کور څخه به غلا کوي؟ که ووایي چې له خالی کور څخه به غلا وکړي نو په هغې کې خو د غلا کولو څه نشته، او که وویل شي چې غل به د پادشاه له کور څخه غلا کوي دا خو کیدی نشي، ځکه چې هلته خو پیرداران دي، هیڅوک هلته نږدې نشي ورتللی. دا لا څه کوي چې په خپله پادشاه هم ساتنه کوي او ورڅخه چاپیره د هغه ساتندیان او لښکرې دا ټول د دې کور حفاظت کوي. نو غله ته هغه دریم کور پاتې کیږي چې هغه د غلام کور دی تر څو پرې راپریوځي او غلا ورڅخه وکړي. امام غزالی رحمه الله بیا په منهاج العابدین الی الجنت کې لیکي چې زموږ علماو د شیطان مقابله او پر هغې باندې غالبه کېدل په دریو څیزونو سره ښودلي دي. لومړی د شیطان دسیسې، دوکې او حیلې پیژندل چې په دغه صورت کې بیا ستا په مقابل کې جرأت نشي کولی، ځکه د هغه غله په څیر به وي چې کله په دې وپوهیږي چې د کور خاوند زما په راتګ باندې پوه شوی دی نو تیښته کوي. دویم د هغه بلنه سپکه وګڼه، مخ ورپسې کیږه او مه دې ورپورې زړه تړه، بلکه فکر وکړه چې شیطان هغه سپی دی چې کله مخ ورته راواړوې غپېده یې زیات شي او کله چې ورڅخه مخ واړوې نو غپېده یې کم شي. دریم د الله رب العزت په ذکر باندې همیشه والی کوه او باید چې ذکر زړه او ژبې دواړو ته شامل وي. د شیطان د بلنې د مخالفت او د هغې د وسوسو د دفع کولو په اړه الله رب العزت په سورة اعراف کې فرمایي ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بېشکه هغه کسان چې له الله رب العزت څخه ویریدونکي دي چې کله دوی ته د شیطان له پلوه کومه وسوسه ورسیږي نو الله یاد کړي او د هغه حکم یاد کړي چې په دې سره دوی ناڅاپه د حق لیدونکي شي. همدارنګه الله رب العزت په سوره حام میم سجده کې په 14 آیت کې فرمایي واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. او کله چې شیطان درته کومه وسوسه واچوي نو په الله باندې پناه ونیسه، یقینا چې هغه ډیر اوریدونکی او ډیر پوه دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة المؤمنون کې فرمایي ربي اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك ربي ان يحضرون. او ووایه ای زما ربه پناه غواړم په تا باندې له وسوسو د شیطانانو او پناه غواړم په تا باندې ای ربه زما چې حاضر شي هغوی ما ته د مرګ یا عبادت په وخت کې. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی په تاسې کې به یو چاته شیطان راځي او ورته وایي به چې دا سیز چا پیدا کړی او هغه چا پیدا کړی تر دې پورې چې ووایي ستا رب چا پیدا کړی حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته. نو چاته چې داسې وسوسه ورشي هغه دې په الله باندې ورڅخه پناه وغواړي او له دې کار څخه دې منع شي. نو د رب العزت نه د ځان لپاره، ستاسو لپاره
او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره دا توفیق غواړم چې د شیطان په وړاندې ودرېږو، د هغه په وړاندې جهاد وکړو، د هغه خبرې او د هغه وسوسې وغورځوو، د خپل رب په اوامرو او د خپل رب په احکامو باندې عمل وکړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رسول الله